یو چا پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک داسې هغې ته قرآن یاد نه وي، نو دې دپاره چې ثواب یې وشي نو بیا د قرآن په دې کرښو باندې صرف ګوته وړي او بسم الله بسم الله بسم الله وایي، یا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم داسې لولي او ګوته پرې تېروي. آیا د تلاوت ثواب یې کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ نو جواب دا دی چې دغه عمل چې په کرښه باندې ګوته وړل او بیا بسم الله بسم الله ویل، نو دا عمل خو بالکل ثابت نه دی. فلهذا دا عمل کوم عمل چې ثابت نه دا دین نه دی. اوس دومره خبره ده چې تا ته قرآن یاد نه دی، نو ته به د قرآن د یادولو کوشش کې. که چېرته تا قرآن زده کېږي او ته په دې باب کې سستوب کې، ته ګناهګار یې، سخت ګناهګار یې. دومره قرآن زده کول فرض دي چې ته په مانځه کې ولولې، دا په تا باندې فرض عین دي. دې نه غیر تفصیلي ټول زده کول دا علما په مستحباتو کې حساب کړی دی، په مستحباتو کې، او دا په تفصیلي علومو کې داخليږي. ته به کوشش کوې چې قرآن ستا زده شي څه ناڅه، لیکن که ته داسې مرتبه کې وي چې ستا قرآن نه زده کېده، تا خپله خواري کول او ستا نه زده کېده، نو بیا به تا ته الله په دې صحیح نیت باندې اجر درکړي. ته به خواري کې د خپل وس مطابق په خپله سعی او جهد نه پرېږدي، نو که بیا تا لږ زده کړو که تا ډېر زده کړه، تا ته به رب العالمین مکمل اجر درکوي. تاسو دې حدیث ته وګورئ، حدیث کې راغلي الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة. هغه انسان چې قرآن باندې ماهر دی، دا خود اعلی او دا غلیکونکو ملایکو سره به وي قیامت کې. او هغه انسان چې قرآن لولي ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، او دا په قرآن کې بنديږي را بنديږي، او قرآن هغې دپاره ګران وي، له اجران، د دپاره 2 اجر دي. نو کوم انسان چې قرآن یادول غواړي او نشي یادولی، نو دا به خپله خواري کوي. نو که یاد شو ډېره ښه ده، که یاد نه شو ته به رب العالمین مکمل اجر ورکړي، ځکه دا زموږ د رب قانون دی، او دا زموږ د رب موږ ته قانون داسې رالیږلی دی چې د الله نبي داسې فرمایلي دي انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دا مدار دا په نیتونو باندې دی. بس تا په نیت کې چې څه تا ته به اقصی اجر رب العالمین درکوي.